سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ملګرو. ستاسو ورور او ستاسو ادبي ملګری صالح نادان یم. د غنمرنګ افیشل د چینل نه او د صالح نادان د پاڼې نه تاسو سره حاضر یم د یوې نوې موضوع سره. څنګه چې ما مخکې خبره کړې وه مخکینی ویډیو کې چې د نظم ګڼ قسمونه دي: پابند نظم، آزاد نظم، معرّ نظم، نثري نظم وغیره وغیره. نو نن به په دغه ویډیو کې په پابند نظم باندې خبره کوو چې پابند نظم څه ته وایي. د پابند نظم به پوره تعریف کوو، خو د دې هر څه نه وړاندې که تاسو زما غنمرنګ افیشل دغه چینل نه وي سبسکرایب کړی نو اول دغه چینل سبسکرایب کړئ چې زما هر یوه ویډیو تر تاسو ډیره په اسانۍ سره در رسي. نو راځم اوس پابند نظم ته چې پابند نظم څه ته وایي. لکه څنګه چې د نوم نه ظاهریږي چې پابند نظم، نو د دې نظم جوړښت هم پابند دی. دا د نظم هغه قسم دی چې په هر هیت کې یعنی مثنوي، قصیده، مخمس، مربع وغیره کې لیکل کیږي. زیات پابند نظم د غزل په طرز لیکل کیږي ځکه چې په دې نظم کې د قافیې، ردیف، بحر او وزن پابندي ضروری ده. پابند نظم په هر موضوع په تسلسل سره لیکل کیدی شي. مثال درهم ملک یو نظم دی انقلاب. د دې نظم د هر شعر دواړه مصرې هم ردیفه او هم قافیه دي او دا د مثنوي په هیت کې لیکل شوی دی. زړه مې راډک شو لږ اوښکو څڅېدو دپاره، زړه مې راډک شو لږ اوښکو څڅېدو دپاره، ځمه تیارو ته زه لږ نن د ژړېدو دپاره. دومره غمونه دي خالقه چې خپل ځان نه وینم، نور د غمونو ځایولو زړه کې توان نه لرم. څه د ډغرو تندکونو سره ژوند کومه، خدایه د خپل زړګي دردونو سره ژوند کومه. نن رواجونه د پښتو زما بیړۍ دي خدایه، دا پښتون سوچ مې د لاسونو حد کړی دی خدایه. زما کلام د خیال رڼا ده، دا هنر دی زما. نن که رسمونو کې بندیم دا باور دی زما. زما د اوښکې به پښتون زړه کې سیلاب راولي، د رخاب زړه وایي چې دا به انقلاب راولي، د رخاب زړه وایي چې دا به انقلاب راولي. دا د پابند نظم تعریف. په بله ویډیو کې به د نظم په بل قسم باندې خبره کومه. تر هغې پورې ما صالح نادان او ما سره مرستیال ملګری منصور الهام ته ورکړي اجازت. د لوی الله په امان.